امام ترمذي رحمه الله وفات شو چا په خوب کې وکتلو نو چا پوښتنه یې ترې نه وکړله وایي امام ترمذي چې الله جل جلاله تا سره څه معامله وکړله چې ته وفات شوې او د وفات نه بعد سره الله څه معامله وکړله نو امام ترمذي رحمه الله ورته فرمایي چې زه الله جل جلاله بخلم او زما په حق کې د جنت فیصله وشوله ورته ویل وای په څه خبره باندې وبخلې څه شي خبره سره وکړله وای ما ته ویل وای چې زه کله ځان ته پیش کړم راته الله جل جلاله ته مخامخ شویل چې امام ترمذي الله جل جلاله تاسو سره څه معامله وکړله وای ما ورته چې الهه استاد رضا د پر انتهایی زیات منځونه کړی دي زما منځونه چې استاد رضا د پر کړی درنه قبول کا وای قبول نه دي بیا مې ورته چې الهه استاد رضا د پر مې روجي ډیر نیولې دي وای قبول نه دي بیا مې ورته چې الهه استاد رضا لپاره مې ترمذي شریف یو د حدیث کتاب لیکلی قبول نه دی بیا مې ورته حج پیش کو زکاتونه وای قبول نه دي بس دا د الله جل جلاله بېنیازه ذات دی د هېڅ چا پروا نه کوي وای ما ته قبول نه دي امام ترمذي رحمه الله باندې جړک راغی او انتهایی زیات وډار شو چې الهه ما سره خو نور هېڅ څه نشته دغه اعمال لګو ما دا تا ته پیش کړل چې الهه ما ورته دې په خاطر باندې وبخې نو الهه دا دومره یو شی زما په حق قبول نشو زه خو به اوس د جهنم فیصله ما باندې کېږي وای ما ورته چې الهه نور څه خو راسره نشته یو عمل دی چې توحید ته مې واحد لا شریک منه اله به توحید معنی وبخه وای څنګه توحید دی ای امام ترمذي یو ورځ تا شودې وسکلې او د شودو لاس تا په خېټه باندې شو خلکو درنه پوښتنه وکړه چې خېټه دی ولې خرابه تا ورته شودې مې وسکلې شودو مې خېټه خرابه کړې ده نو خېټه خو ما ستا خرابه کړې شودو خو نه خرابه کړې نو په شودو دی ولې ورواړول دا څنګه ستا توحید دی وای چې امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې دا خبره مو واورېده بیخي جام شوم وای ما اله نور سره هېڅ هم نشته وای ما ته چې امام ترمذي یو عمل دی کړی دی د هغه عمل د وجې نه دی بخم یو معمولي شان عمل دی کړی خو ستا په ذهن کې نشته هغه عمل ما ته ډېر زیات قدردان دی او محبوب دی د هغې عمل د وجې نه دی بخمه وای ما ورته چې اله هغه کوم عمل دی وای امام ترمذي تا یو ورځ حدیث لیکل خط دی لیکلو وای مخکې به داسې رنګونه او ښه علما کرام فرمایي چې د هغه زمونږ او ستاسو کوم قلمونه چې دي دا نه وو په هغې وخت کې به داسې وو چې قلم به یې راواغستو د لرګي هغه په صحیح کې ښکته کړو بیا به یې په پاڼه باندې خط لیکلو وایي تا قلم راواغستو په صحیح باندې ښکته چې ډوب دې کو پکې چې واپس دې راغستو په هغې پورې لږه سیاهي نښتې وه لږ د اوبو غوندې سیاهي نښتې وه او تا چې څنګه واپس خط لیکلو په دې وخت کې یو مچ راغی او دا مچ په دې سیاهي باندې کېناستل او دا یې څکله و ته دا چې کله څکله نو په دې وخت کې تا دا صحیح په ځمکه باندې په دې کاغذ باندې کېنښودل چې خط لیکلی تا همداسې ونیوله ته پرېږده چې دا د الله جل جلاله یو مخلوق دی پرېږده چې خړوب شي او ښه ډېرې اوبه وڅکي نو ای امام ترمذي دغه یو عمل دی زما د رضا دپاره کړی زما په مخلوق باندې دې رحم کړی امام ترمذي په دغه عمل باندې دې بخم نور یو عمل دې راته قبول نه دی نو موږ ته به استادانو ویل چې ای شاګردانو د عمل کثرت ته مه ګورئ د عمل کې د الله جل جلاله رضاوالي ته وګورئ وړوکی عمل دی ولې نه وي موږ او تاسو یو چا باندې یو ګیلاس یخې اوبه ولې ونسکو د الله رضا پکې لټوئ موږ ته به استادان ویل په هر کار کې د الله رضا لټوئ چې کوم کار هم کوئ قدم اخلئ تاسو په هغې کې د الله جل جلاله رضا لټوئ نو الله جل جلاله به تاسو ته په وړو وړو شیانو باندې تاسو ته بیا بخښنه کوي